د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی زوا یا زواد. زوا یا زواد د پښتو په تورو کې 25م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به ووایو. د کتاب 25م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د زوا توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، د هغه شی چې له چپ لور نه شروع د دایرې په شکل کیڼې خواته حرکت کوي او بیرته پاس خواته تللی دی. دا راښیي چې زوا داسې لیکل کیږي. د زوا توري شکل مو وپیژنده. اوس د زوا توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، زوا توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ضرب او ترې لاندې حوض لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ضرب په نوم کې یو ځلې د زوا توری راغلی او د حوض په کلمه کې هم یو ځلې د زوا توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. زوا د ضرب د کلمې په سر کې د لیکل شوي زوا توري غږ دی لکه ضرب. تاسې ووایئ ضرب، بیا ووایئ ضرب. د حوض په کلمه کې د زوا توري د غږ شکل په پای کې راغلی دی لکه حوض، لکه ریاضي، لکه فضا، لکه مریض. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه ضرب. شاباس. اوس مو چې د زوا د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د زوا توري له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د زوا توري په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم زوا له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د ریاضي په کلمه کې. دریم زوا له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د فضا په کلمه کې. څلورم زوا له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د مریض په کلمه کې. اوس دا ګورئ، زوا په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ضرب او ترې لاندې حوض لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ضرب په کلمه کې یو ځلې د زوا توری په سر کې د ر له توري سره تړلی راغلی او د حوض په کلمه کې هم یو ځلې د زوا توری په پای کې په ځانته شکل راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ضرب رسم شوی دی. پوهیږئ چې ضرب یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ضرب انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ضرب د کلمې لیکل یاد کړئ. د ضرب کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. زوا، را، با. توري چې سره یو ځای شي نو ضرب لوستل کیږي. که زوا، را، با توري پیوسته ولوستل شي نو ضرب کلمې ته غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د حوض کلمه هم له 3 تورو نه جوړه شوې ده. ح، و، زوا. د ضرب او حوض په کلمو کې مو زوا توري لیکل ولیدل. اوس به د زوا توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د زوا کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا نښه د ضرب ده.
اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د زوه توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې. دا نښه د ضرب ده. ضرب د شمیرنې لنډه لار ده. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیري ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه زوه توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته دوه ځلې د زوه توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ زوه توري پر سر زوه توری ولیکئ چې د زوه توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د زوه د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د زوه توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. موږ په کور کې حوض لرو. دا حوض افضل جوړ کړی دی. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او د هر زوه توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه زوه توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر زوه توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو زوه توری د حوض د کلمې په پای کې په ځانته شکل راغلی. بل زوه توری هم د حوض د کلمې په پای کې په ځانته شکل راغلی. او بل زوه توری د افضل د کلمې په منځ کې د فا او ل تورو په منځ کې تړلی راغلی دی. موږ په کور کې حوض لرو. او دویمه جمله داسې ویل کېږي دا حوض افضل جوړ کړی دی. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې موږ په کور کې حوض لرو لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه دا حوض افضل جوړ کړی دی. د جملې په سر ولیکئ. موږ په کور کې حوض لرو. دا حوض افضل جوړ کړی دی. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا نښه د ضرب ده. ضرب د شمیرنې لنډه لاره ده. موږ په کور کې حوض لرو. دا حوض افضل جوړ کړی دی. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر زوه توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا نښه د ضرب د شمیرنې لنډه لاره ده. موږ په کور
دا حوض افضل جوړ کړی دی. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د زوه توری لیکل شوی دی. د دې هر یو زوه توري د پاسه زوه توری ولیکئ. کله مو چې هر زوه توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا نښه د ضرب ده. ضرب د شمیرنې لنډه لاره ده. موږ په کور کې حوض لرو. دا حوض افضل جوړ کړی دی. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې زوه توري تمرین وکړئ. د زوه توري یوازې شکل لیکو. او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي زوه توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا نښه د ضرب ده ولیکئ. او په توره کرښه ضرب د شمیرنې لنډه لاره ده ولیکئ. د زوه توري یوازې شکل لیکو. د زوه توري په سر کې شکل لیکو. د زوه توري په منځ کې شکل لیکو. د زوه توري په پای کې شکل لیکو. دا نښه د ضرب ده. ضرب د شمیرنې لنډه لاره ده. موږ په کور کې حوض لرو. دا حوض افضل جوړ کړی دی. د زوه توري یوازې شکل لیکو. د زوه توري یوازې شکل لیکو. د زوه توري په پای کې شکل لیکو. د زوه توري په پای کې شکل لیکو. دا نښه د ضرب ده. دا نښه د ضرب ده. موږ په کور کې حوض
په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د زوه توري شکلونه لکه حوض، ریاضي، فضا، مریض یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: ضرب، حوض، ریاضي، فضا، مریض، نښه، شمیرنې، لنډه، لار، موږ، کور، لرو، افضل، جوړ، کړی، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.